د توندروي په نامه شکمنه جګړه کې ځپل شوې د پاکستان قبایلي سیمې د بیا آبادکارۍ او ترقۍ لپاره حکومتي چارواکو په بشپړه توګه له نړۍ څخه په ارباو ډالره مرستې ترلاسه کړي، خو په داسې حال د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کښې یوازینی ډیګري کالج لپاره استادان ته نشت برابر دي او طالب علمان د سکول ودانۍ په ځای تر شین اسمان لاندې تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي. په دې کالج کې د روان کال جنوري میاشت کې اور لګېدو له امله ودانۍ په بشپړه توګه زیانمنه شوې وه. انتظامیه چارواکو د اور لګېدو لامل د بجلی شارټکټ بللی و. د انتظامیه چارواکو په خبره دغه کالج ودانۍ بیا جوړولو لپاره نږدې 2 کروړ روپۍ ځانګړې کړي دي، خو په دغه پیسو تر اوسه پورې په دې کالج کې څه کار روان شوی نه دی. اخوا سیمه ییز خلک د اور لګېدو دغه پیښې ته د شک په سترګه باندې ګوري او وایي که دغه پیښه د بجلی له امله رامنځته شوې، خو ولې په دې کالج کې د طالب علمانو لپاره استادان د نشت برابر دي. د کالج انتظامیه په خبره په دې کالج کې نږدې 1400 نه زیات طالب علمان تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي او هغې لپاره 2 پاخه استادان دي او 22 استادان په ډیاړي برتي کړي دي. د دوی په خبره کالج ودانۍ نه لري او د استادانو نشتوالي سره هم مخامخ دي، خو زیاتوي فاټه سکرټریټ له دوی څخه په دغه کالج کښې د BS کلاسونو شروع کولو غوښته هم کړې ده. د سیمې تعلیمي، سیاسي، کارپوهان او مدني ټولنې فعالین په دغه کالج څه اندېښنې لري. ډیوه ته زیاته کړه که څرې حالات داسې وي نو کیدای شي چې ډېر ځوانان د تعلیم څخه مخ واړوي او د توندروي طرف ته مخ کړي. د مو نوم نوید عالم دی، زه د ګورنمنټ ډیګري کالج واڼه سټوډنټ یم او ویسه هم پته کې چې ویزه خپله سټډي پېښور بنده کړ دلته ځکه چې نه د ټرانسپورټ څه ولاسته د ګاډي او نه هلته د میچ دی نه ګرځي فارم دي څه شي دي سکالرشپ دی څه شی دی هر شی نشته او دلته نه هاسټل شته هاسټل د پکې مې فیسیلیټي جوړ دي په باندې پیسې وکړي څه وشي سټوډنټ ته څه غا نشته نه د سپیرټي نه لګي ځکه چې سټاف وي نه پیریډ نه غوډاغاس نه لګي. زما نوم جمشید خان وزیرستان ایجوکیشن ویلفیر سوسایټي د طرفه سوشل اکټیویست کار کوم او په ایجوکیشن باندې مو خاص کار کوو. د موږ څو وفدونه د کالج ته رالیږلي وو چې به د کالج سوی دی او د حکومت سره په مختلف وختونو کې موږ ملاقاتونه وشول چې کوم ورځ نه اور ورلګېدو نه هغه وجوهات باندې صحیح کې انویسټیګیشن وشول او بل چې اور نه بس کم ټنډر ورته شوی دی کم بجټ ورته مختص شوی دی نه په هغې باندې په کالج باندې کنسټرکشن شوی نو موږ د ګورنمنټ نه دا خواست کنه چې اوس کالج کې ایډمیشن هم سٹارټ کیدونکي دي او الریډي لګیا دي تاسو دا وینئ او په دې کې چې کوم د کلاس روم نشته او نور سہولت نشته ټرانسپورټیشن نشته نو موږ په نور علاقې کې چې کوم دی هغه ایډمیشن او د ریسورسز مسالې دي چې موږ ته نه ملاویږي او نه موږ دومره وس شته چې پکې د اسماعیل خان اسلام آباد لاهور ته لاړ شو. محمد رمضان مې نوم دی، وزیرستان ایجوکیشن ویلفیر سوسایټي سره تعلق ساتو. د دې مجد علاقې ګورنمنټ ډیګري کالج واڼه دی چې څرنګه تاسو حال وکړو کنه چې مکمل ابود بنگلادیش سوځېدلی دی او دا کالج نه چې کله خبر شو چې ول یور ور ولاګېده مو ورته چې دا کالج ته خو چې کله جوړ و یا پار یور لګېدلی و کنه لګا د یور نه مقصد دا چې اول سره بلډینګ وی لوړ و بود بنگلا و د سار نه په دا کې سټاف بالکل نشته سټاف شته تقریبا 22-23 رجسټر سټاف ته په ډیوټي نه کو په کور باندې تنخواه وخلی دغه په وجه چې کیم د مجد علاقې غریب خالتای میټرک پاس کو د سیټل مخانوي دي چې سیټل تعلق شي چې په کالج کې اډمیشن وکړو یغه مستقبل ضایع شاته باقی جوړل چې کالج کې سبق شته نو پروفیسور نشته کلاس نشته دغه وجه د دې تابوی راونه دلته په کالج کې لیبارټری بالکل نشته لایبرری نشته مکمل بود بنگلادیش دغه د روکتام د پورا موجوده انتظامیه ته میج اپیل کی چې څه غور په وکي چې نوی د علاقې غریب عوام دای دغه د سوشلایزیشن خو بل یو ذریعہ نشته چې د میج علاقې کالج بحال نشي ولې چې په دا کې بزرینه سټوډنټون دي ضایع شو لکه تاسو نن وینئ چې نن د ورکینګ ډے دو داسې نه دو چې لکه چې د جنوري یا د فروری د ګرمۍ یا د سوړه چوټۍ نشته نن تقریبا سپتمبر میاشتو ټول پاکستان کالجونه خلاصتي او په دغه کالج کې په 15 شپږ سټوډنټ نه علاوه چې اډمیشن ترغلي دو په کالج کې سره 2 کال راکونستي مکمل کالج دا هندل کوي. که څه حکومتي چارواکي په قبایلي علاقو کې تعلیمي کچه راپورته کولو لپاره په زیات شمېر سره هلې ځلو کولو دعوې لري، خو دغه دعوې د واڼه دغه یوازینی کالج بیا په خپله نفي کوي. د پوهانو په خبره که حالات دغسې وي نو بیا به د جنوبي وزیرستان واڼه ماشومان د پنجاب یا د نورو علاقو طالب علمانو مقابله څرنګه کوي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي، جنوبي وزیرستان واڼه.